زما سر نه خلاصېږي چې دا زموږ معاشره دي چې ته ولې راورسېدله ولې زما او ستا په کورو کې مطلقې ډېرې سولې ولې زموږ کورونه دې خبرو ته راورسېدل چې د هر چا خور د طلاق پر چوکاټ ولاړه ده پر کناره او پر باډر ولاړه ده ولې ولاړه ده ته یې راسه موږ دې په خپلو ګریوانو کې وګورو زه به هم وګورم علما دې هم وګوري سپین ږیري مشران دې هم وګوري زموږ خویندې لوڼې دې هم وګوري چې زویه ستا د لاسه طلاق رالی که د نارینه د لاسه رالی خورې ستا د لاسه طلاق رالی که د نارینه د لاسه رالی د نیکه د وجې طلاق رالی آیا که د پلار د وجې رالی او ډېر طلاقونه د خاوند د خور او د خاوند د مور د وجې راځي خاوند مور وایي خواشه بلل کېږي او زما خدمت نه کوي زما پر طبیعت جوړه نه ده په ما باندې سر نه ګرځي په ما باندې آل اوال نه کوي نو ښه بیا څه وکړم مور وایي اوس مې ته طلاق یې نو مور یې زما کوچنۍ لور ده څنګه طلاق یې که خدای به بله درکړي یا مورې دونه حق تاته الله نه دی درکړی نه ته ام سلمه یې نه بیبي عایشه یې نه بیبي حفصه یې تا هغه نه یې عامه مسلمانه یې زما مور یې ستا تر قدمو لاندې الله زما جنت ایښی دی خو معنا دا نه چې ته به ما مجبوره کوې زه به ښځې ته طلاق وکړم نشه کوله قطعا مه کوه که زه طلاق ورکړم زما دپاره مشکل نه دی زما کوچنۍ بچي د ټول وخت دپاره تباه سوله له پلار هم جدا سوه له مور هم جدا سوله اوس څه چمپه کوي یا خویندې ورته وایي چې دا ستا کور والا چې راوت سوې د کور نه جارو کوي دیګ نه پخوي سالن نه پخوي ای پښتنو ولې پر عقلو توره تیاره ده ولې الله درته په قهر دی ولې ته ستړي ستومانه یاست ورکوي و دې خپلې کور والا ته حق ورکوي د شریعت اولنۍ خبره دا ده علیحده کور خوراک او لباس دا به ته لرې بیا تا ته واده جایز دی که دې نه درلودو واده نه دی جایز نه بیا کوي که څومره یوه خونه ده د مور سیم جلا که د پلار څه هم موږ به د خپلې کور والا ته وایي چې کور والا زما د مور و پلار خدمت وکړه الله به اجرونه درکړي یا به خدای پاک ستا ورېنداره مهربانه کړي هغه به ستا د مور و پلار خدمت وکړي او که ته وایې یا ستا مور و پلار پر ما حق نه لري نو بیا ستا پر ورېنداره باندې ستا مور و پلار حق نه هلته څه چم کوې و څه چم کوي ته راسې موږ ټول په ګریوانو کې وګورو او بیا چې کله ستې دماغونه کار پرېږدي طلاقونه د مابین ځه وباسئ طلاقونه وباسئ طلاق توری مه وایاست دا طلاق له خولې واچوئ بیا به تر ګر جهان ته ډېر وژاړې یو به دې ښځه وژاړي یو به دې کوچنۍ ماشومه لور وژاړي بل څوک نه جاړي مه کوئ داسې مه کوئ ظلم دی ناجایزه ده د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به طلاقونه ډېر سي عام سي بیا به یوه زنانه بلې ته وایي زما پخوانی خاوند دغه دی زما پخوانی خاوند او بیا عجبه خبره دا ده چې دا کله طلاقونه راځي عزیزانو په یوه سلا تا چاته خور ورکړې ده هغه به تا ته درکړې ده دا طلاقه سوله بلو زما د خوند در طلاقه ده یاره زما ورېندارې به قصوري غلطي به کړې ما خو نه ده کړې یا نو زما خور طلاق کېږي ته د چا یې مه کوئ ظلم مه کوئ یعنې داسې یوه هم دوې خوندې په یو کور کې ورکړې دي هغه هم ورکړې دي یوه ښځه طلاقه شوه په مابینځ کې خشم سره ورلی پښتانه دي د خالد بن ولید اولاده د زورور دي قبایل دي بیا عقلان دي صحیح ده راولاړ سو چې زما خور طلاقه شوه دا دواړې ور طلاقې کړې او زموږ ګناه بس ګناه شته که نه څه ځول هغه بل دا بل طلاق څلور سره کورونه تباه سو څلور چا تباه کړو ملایانو تباه کړو تبلیغیانو تباه کړو یا زموږ تی رواجو تباه کړو زموږ معاشرې تباه کړو زموږ د مور په دې کور کې د غلط رول د وجې تباه سو زما خور په دې کور کې د غلط رول د وجې تباه سو زما مشر ورور دی د هغه د غلط رول د وجې زما بابا دی د هغه د غلط رول د وجې نن دا کور چې دی هغه خراب سو په درو طلاقو او بیا هغه دریم نه چې سلفیان وایي هغه یو شمارل کېږي یا درې به یو واره ورکړي وو درې به بیا ورکړي وو بیا درې به بیا ورکړي وو اوس یې ته سره سموه